ولی تا ته پته نشته چې د ځمکې او د اسمانونو بادشاہي د الله ده او داغه نه بغیر بل هیڅوک تاسو خبر اغستونکې او تاسو مدد کوونکې نشته. آیا تاسو د خپل رسولنا هغه شان ته پوښتنه کول غواړئ لکه څنګه چې د دین مخکې د موسی علی السلام نشوي وو؟ حالکه چا چې د ایمان لار د کفر په لار بدل کړه هغه د صحیح لارینه بے لاري شو. په اهل کتابو کې ډېر خلک دا غواړي چې په څه طریقې تاسو د ایمان نه کفر ته واپس راوړئ اگر چې حق هغه تخکاره شوی دی خو د خپل نفس دا حسد د وجنا هغه تاسو د پاره دا غواړي. د دې په جواب کې تاسو تر هغه پوري د معافی او د چشم پوشینا کار واخلئ چې الله خپل فیصله په خپل جاری کړي. یقین لرئ چې الله په هر څه باندې قدرت لري. منځ قائموي او زکات ورکوي. تاسو چې د آخرت د پاره کوم نیکی ځان لا مخکې لګي هغه به د الله سره بیا مومئ. تاسو چې څه کوئ هغه د الله په نظر کې دي.